زه تر ټولو مخکې ټولو علماء کرامو ته ناستو مېلمنو ته د افغانستان د اسلامي امارت د عظیمې فتحې هغه فتحه چې موږ فتحه مبین ورته وایو د هغې مبارکي ورته وایم. قدرمنو علماء کرامو په دې کې شک نشته چې الله جل شانه په هر وخت کې د موږ او د تاسو سره د ډېر عدالت نه د ډېر مساوات نه کار اخیستی دی. دا چې دېرش یا څلوېښت کاله یې موږ او تاسې په یو ډېره عظیمه ابتلا کې واچولو، خو دا هم د موږ او د تاسې خوش نصیبي وه په دې باندې چې په دومره عالم کې په دومره دنیا کې په دومره اسلامي هېوادونو کې الله جل شانه د موږ او د تاسې انتخاب کړی و د څه دپاره؟ د دې مقدس دین د تحفظ دپاره، د خپل دین د ساتنې دپاره. الله جل شانه د دغه غریب ملت د دې غریب ولس د دې بېوزله ولس انتخاب وکړو. دا د تاسې خوشبختي ده، دا د دې ولس خوشبختي ده، دا د ټول افغانستان د دې ملت خوشبختي ده چې الله تعالی موږ او تاسې جهاد ته موږ او تاسې د دین دفاع دپاره انتخاب. بیا تر هغه غټه خبره ده چې الله جل شانه د موږ او د تاسې په ولسونو کې د موږ او تاسې په علماو کې او د موږ او د تاسې د مدارس په طلباو کې هغه استقامت او هغه توفیق واچوه چې خدای تعالی د دوی د استقامت او د توفیق د برکته نه په دې خاوره کې یو داسې عظیم انقلاب راوست. قدرمنو عزیزانو او علماء کرامو، په دې کې شک نشته چې اسلامي امارت او دا نظام د الله تعالی د طرفه نه موږ او تاسو یو عظیم نعمت او انعام ده. عظیم نعمت او انعام په موږ او تاسو باندې حق لري. د دې ساتنه، د دې پالنه، د دې قیام او د دې دوام د دې ټول ملت باندې حق لري. خو تر ټولو زیات بیا چې زیات حق لري هغه د موږ او د تاسو په علماء کرامو باندې حق لري. ولې په دې باندې چې الحمدلله نن په قیادت کې، نن په رهبري کې، نن په مشرتابه کې ټول علماء کرام راغلي دي. هغه علماء کرام چې د دېرشو څلوېښتو کالو نه د مسلسل مجاهدې نه، د مسلسل جدوجهد نه، د یوه ډېر ژور سوچ او فکر نه وروسته خدای پاک یو داسې اسلامي نظام راوست چې د دې اسلامي نظام لپاره موږ په صلحاو په لکاو قربانۍ ورکړل. دا چې الله تعالی موږ او تاسو ته داسې عظیم فرصت په لاس باندې راکړو چې هغه دعوې چې موږ او تاسو کولې، که الله تعالی موږ ته دا توفیق راکړو چې په دې وطن کې قیادت، رهبري، لیډرشپ د عالمانو په لاس کې شي، نو موږ به دلته په دې خاوره کې، په دې وطن کې، د دنیا په دې جغرافیه کې به د الله او د الله رسول به موږ دلته تطبیق کوو. محترم علماء کرامو، نن الله تعالی موږ او تاسو ته دا فرصت په لاس راکړی دی. د دې فرصت نه په استفادې سره او د دې عظیم نعمت د شکر ادا کولو سره باید موږ او تاسو دې ته ژمن شو چې په هر ډول، په هر وخت، په هر ساعت، په هره ګړۍ کې به دې نظام ته، د دې نظام مشرتابه ته، د دې نظام قیادت ته به ژمن اوسېږو. زه د محترم والي صاحب نه ډېر منندوی یم په دې چې دومره یو بهترین مجلس دایر کړی ده. د ولایت د مختلفو ولسوالیو علماء کرامو ته دعوت ورکړی ده صرف د دې په خاطر باندې تر څو چې یو اسلامي، یو فکري او اصلاحي هماهنګي منځته راشي، تر څو چې په دې باندې موږ وپوهېږو چې موږ په کوم لوري یا په کوم سمت باندې روان یو. دا چې د ما والي صاحب څه کوي، د ما رئیس صاحب څه کوي، د ما مدیر څه کوي، په دې باندې سره وپوهېږو. دا چې په مختلفو کلیو بانډو کې د موږ او د تاسې علماء کرام چې پخوا هم د موږ لیډران وه، پخوا هم د موږ مشران وه، نن هم د موږ مشران دي، نن یو وارې بیا د دې هم مسجد، د دې مدرسې، د دې کلي، د دې علماء کرامو په هدایت باندې، د دوی په مشوره باندې به
موږ د خپل نظام ته دوام ورکوو. قدرمنو عزیزانو، امارت اسلامي نن په یو داسې مقام کې ده چې اوس دا نظام د موږ او د تاسې نه دوه شیان غواړي، یو قیام او بل دوام. بدون د قیام او د دوام نه هیڅ اسلامي فلسفه، اسلامي نظریه، اسلامي ایډیالوژي په دې خاوره په دې وطن کې موږ او تاسې نشو تطبیق کولی. نو لازمه ده چې موږ دا نظام قایمه وساتو، نو لازمه ده چې دا نظام موږ او تاسې دایمه وساتو. د قیام او د دوام لپاره لازمي او ضروري خبره ده چې د ما د علماء کرامو په مابین کې د هماهنګي موجوده وي، د ما د عالمانو او د مشاعرانو په مابین کې د هماهنګي موجوده وي. نو الله تعالی ډېر بهترین فرصت موږ او تاسو ته راکړی دی. جناب والي صاحب تاسو ته ډېر ښه وړاندیزونه وکړلو، تاسو ته څه سوالونه تر مخ کېښودلو، څه غوښتنې او سپارښتنې تاسو ته تر مخ کېښودلې. که چیرې د دې سوالو په ځوابو کې، د دې سپارښتنو او د غوښتنو په جواب کې تاسې هغه مثبت او هغه جوابونه ورته وړاندې کوي چې هغه د موږ د نظام د قیام او د دوام سبب ګرځي، نو یقینا دا به تاسې د دې نظام سره وفا، تاسې د دې نظام سره هغه کوم حق چې دا نظام در باندې لري هغه به سرته ورسوئ. محترمو علماء کرامو، دا چې موږ د وزیرانو په شورا کې هلته برخه لرو، دا د وزیرانو شورا د دې نظام یو رهبري شورا ده. نو دا زه تاسې ته ډاډ او اطمینان درکوم چې الحمدلله هلته چې متعدد مسایل موږ ته راځي، د موږ سره شیوخ موجود دي، د موږ په مجالس کې علماء کرام موجود دي، نو تر ټولو زیات او لوړ چې ګڼل کېږي هغه د موږ او د تاسې مقدس دین ده. د موږ هره پرېکړه، د موږ هره فیصله د رئیس الوزرا نه تر نورو وزیر صاحبانو پورې، بیا تر هغه پورته د مشرتابه د مقام جناب شیخ صاحب د طرفه نه چې کومې فیصلې کېږي په هغو ټولو کې د اسلام دین مقدس او اولیت ګڼل کېږي. دوم زه غواړم چې په لنډ لحاظ باندې دا دوه شیان د تاسې مخې ته کېږدم چې موږ ته د ملک او ملت په کوم حال کې په لاس باندې راغی. او دویم غواړم چې تاسو ته لږ زه واضح کړم چې د امارت اسلامي لیډرشپ، مشرتابه یا رهبري په نړیواله کچه باندې په کومه مبارزه باندې بوخت او لګیا ده او تر کومه اندازې پورې موږ لاسته راوړنې لرو. ولې په دې باندې چې ولسونه په دې باندې پوه واوسي چې الحمدلله د موږ قیادت، د موږ لیډرشپ په سالمو لاسو کې ده، په داسې لاسو کې ده چې هغه د دې ملک او د ملت په منافعو باندې، د ملک او د ملت په ګټو باندې، د ملک په سټراټیجي باندې، د ملک په پالیسي باندې، د ملک په سیاست باندې، د ملک په جغرافیه باندې کاملا حاکم دي، علم لري او د دنیاوالو سره بالکل هماهنګ او صمیم روان دي. محترمو حاضرینو، کله چې موږ کابل ته راځو دا یو داسې حالت و چې تر دې مخته موږ اورېدلو چې که چیرې دا ملا یا طالب یا عالم کابل ته راشي او قیادت و رهبري د ده په لاس کې شي، شاید چې 100 کلنې لاسته راوړنې به موږ ټولې ضایع کړو یا بې د لاسه ورکړو. دا خبرې موږ تاسو ټولو اورېدلې. خو موږ چې کله کابل ته راځو دغه نور ارګانونه به یو طرف ته کړو. زه به دا د صحت په رابطه باندې لږ لنډ معلومات درکړم
چې موږ راځو په هغه وخت کې په کابل کې دا د صحت په سکتور کې څه موجود وای. د تاسو نه د پټه پاتې نه یي. موږ د صحتمندي په نوم باندې یو پروژه لرو چې په دې پروژه کې 2310 شفاخانې او کلینیکونه لرو. دا 2310 شفاخانې او کلینیکونه په بشپړ ډول باندې د منځه نه تللي وو. د دې کارکوونکي په داسې یو حالت کې وو چې د تیرو 5 شپږو یا د 8 میاشتو نه معاشات نه وو اخیستي. د دې نه علاوه د ایمونایزیشن پروګرام یا هغه پروګرامونه چې موږ د واکسین په ذریعه باندې مخ ته وړو یا وقایوي پروګرامونه چې د امراض په مقابل کې موږ لرو او د دې لپاره په میلیونو ډالرونه ورته مختص شوي وو او افغانستان ته راغلي وو. دا په بشپړه ډول باندې د منځه نه تللي وو. دولتي شفاخانې چیرته چې ډاکټر نه لاره، حالت یې نه دوا لرله، نه د شفاخانو د چلښت لپاره په هغوی کې تیل موجود و او نه څه نور داسې شیان موجود وو چې هغه د یو شفاخانې شکل ولري. دا په کوم وخت کې دا د اګست په 15 باندې، یعنی کله چې انقلاب غربیانو شروع کېږي د دې خاورې نه، د هغه اولې ورځې نه دلته هیڅ هم نه و موجود او دا یو ژوندی حقیقت ده. نور خو څه کوي؟ 400 بستر هسپتال تاسو ټول بهتره پیژنئ. 400 بستر نظامي شفاخانه ده. د دې شفاخانې کیفیت او حالت چې ما کله په اول وخت کې ولید، باور وکړئ ژړا مې ورته راغله. مریضانو ته چې زه کله د اورتوپیډي وارډ ته یا د هډوکو وارډ ته زه ورځم، ټول مریضان په اوسټیومیلایټس یا د هډوکي په منتن باندې یا په میکروب باندې مکمل اخته دي. یو واحد مریض ما پکې پیدا نه کړ چې دی روغ وي او جوړ وي او د ده د صحیح عملیات شوي. دا مریضان صرف د موږ د امارت مریضان نه وه، دغه د تیر نظام د دوی د اردو مریضان وه، د دوی زخمیان وه، هغه کسان وه چې موږ هلته کتل او لیدلم. کله مې چې واردونه چک کړلو، نورې شعبې مې چک کړې، په مکمل ډول باندې فلج. نور خلاصه کوي د 5 کالو نه د دې شفاخانې سټي سکین مشین چې په داسې یو مرکز کې، په داسې یو ځای کې لکه 400 بستر لازمي او فرضي ده. د 5 کالو نه د دې سټي سکین مشین په ټپه باندې ولاړ. نو تاسې خپله سوچ وکړئ دې ته چې یو نظام د خپلو یغو کسانو لپاره چې د دوی لپاره قرباني ورکوي، خپل سرونه پرې کوي، خپل ماشومان یتیمان کوي، خپل کورونه هر څه ترې قربانوي، چې د هغوی لپاره د دوی سره دومره احساس نه و، چې د هغوی لپاره د دوی سره دومره یو څه نه و موجود چې د هغوی کاملا او سالمه علاج معالجه پرې وکړي. نور تاسې سوچ وکړئ چې د ولس لپاره به د دوی سره څه سوچ او څه فکر او څه ایډیالوژي موجوده وه.